دا خبره ډیره عجیبه ده، لیکن حقیقت ته نن چې هغه ملکونه چې د یو بل وجود په ختمېدو باندې اړم دي، د یو بل وجود ختموي او یو بل سره دومره سخته دښمني ده، لیکن هغه داسې یو وخت و چې هغه دواړه یو داسې یاران وو، داسې ملګري وو او داسې کانټرکټ یې ساین کړی و چې یو بل د یو بل مدد یې کولو. نن زه خبره کوم د اسرائیل او د ایران. هغه اسرائیل او ایران چې دی په یو وخت کې داسې جبري یاران او دا داسې اخوا دېخوا دوستي د دوی نه وای، دا یو داسې دوستي وه چې په پټه پټه به یو بل سره د ایران او د اسرائیل بادشاهیان صدران میلاوېدل او یو بل له به یې په ګفټونه ورکول او یو بل سره به یې په پټه پټه خوب یا اګریمنټ یې کولې. د دې دواړو منځ کې خو خبرې ډېرې زیاتې دي، خو یو خبره پکې دا هم ده چې نن ایران باندې امریکا او اسرائیل همغوتې دي چې د نیوکلیر پلانټ او یا د میزایل دا کوم پلانټونه د دا ختم کړو، لیکن په یو وخت کې داسې هم وه چې هم د اسرائیل او هم د امریکا ایران ته دا په ګفټ کې ورکړي دي. د دې دا دوستي څنګه شوې وه د اسرائیل او د ایران او امریکا، ولې دله ګفټ ورکړی او ولې دوی په غونډ په دې باندې چې کوم دی نو خپل هغه نیوکلیر پلانټ ایران چې کوم دی نو بالکل برقرار د هغه ټایم د ټکنالوژي حاصله کړې وه. راځئ دا کهاني ګورو چې آخر څنګه دی داسې یو دې حاصله کړه او نه داسې کم یو وخت و چې په هغې کې دی خپل دوستانه دغه چې کوم دی نو په دښمنۍ باندې بدله کړه. نن به د دې لپاره لږ وروسته ځو هغه وخت ته چې په کوم وخت کې د اټومن امپایر حکومت ولا یعنې سلطنت عثمانیه چې کوم ټایم کې وانه په هغه ټایم کې د دې چې کله څه په دې ځای کې د برټن راج و چې برټن په راج په دوران کې چې کوم دی نو عربو کولونیزم چې کوم دی نو دا په بره باندې تو او عرب چې کوم دی نو په نوې د اټومن امپایر د سلطنت عثمانیه نه آزاد شوی و، هغوی په دې خوشحالۍ باندې نوې خپل ملک جوړول غوښتل. د سلطنت عثمانیه د ورزولولو او د هغې نه پس د سلطنت عثمانیه د ختمولو په دوران کې د عربو دا یو جال هم و چې کوم دی نو یو معاهده کړې وه چې یاره موږ ته به ته خپل ملک راکړې، موږ به د دې نه آزاد یو. لیکن په دې عرب کې یو داسې طاقت و چې د دې دواړو نه د برټن او د عرب نه کافي نفرت کولو او هغه طاقت و ایران. آخر ولې د دې سره نفرت، لیکن په دې وجه باندې د عرب سره مخالفت و چې هغه ته دا یره وه که اګر دا غونډ عرب یو ځای شو نو د ایران دپاره دا یو خطره ده. یو طرف باندې بارشیل ګپ دی نو دا به د ایران سره د عرب سره ډیوایډ وشي، ځکه چې د دې په وجه باندې د ایران چې کوم د بارشیل په ځای باندې د وایبین ګلف ویلې نو په دې وجه باندې د ایران ډېره یره وه د عرب نه چې یره دا ما دپاره راتلونکي ټایم کې خطره جوړېدی شي. او یو خوا په ایران کې شیعه مسلمانانو او بل خوا په عرب کې سني مسلمانانو. اگر چې دا دواړه ملکونه مسلمانان ملکونه دي، لیکن وګورئ شاته د دې نه وګورئ نو دوی دواړه د یو بل نه شاته همیشه لپاره جګړې کوي او هر ټایم یو بل سره همغږي کوي. د سره دا یره وه چې یره په اسلام به څوک ریپرزنټ کوي. شاه احمد رضا دا یره وه هغه سره چې یره دا سني مسلم ډېر نشي او ایران ته را نشي چلی سره چې یره دی چې ته ډېر نشي او زما ملک ته راشي او زما نه دا بادشاهي واخلي. او چا ته هم دا پته نه وه چې ایران ته یو داسې طاقتور او یو داسې ملګری هغه ته خوفیه ملګری میلاوېدو والا دی چې د هغې نه پس 1948 کې رالل اسرائیل چې د ده سره یې دوستۍ لپاره لاس ومیلاو. هم په دغه سال کې د انټرنیشنل په دغه باندې وویلو شو چې یاره د اسرائیل دا حصه چې کوم نن دا د دې مړي شلو خواته ملکونه چې کوم عربي ملکونه وو نه هغې ته ولګېدل چې یاره دا د فلسطین لپاره یو خطره ده، نه هغوی په اسرائیل باندې حمله وکړله. جنګ چې کوم دی نو د ایران لپاره یو صحیح ثابت شو، ځکه چې یو خوا د ایران د عرب نه تنګ و نه ایران ته دا پته ولګېده چې یاره اسرائیل باندې به عرب ملکونه چې کوم دی دا به اسرائیل سره وخوري نو زمانه به د دوی واسطه ختم شي. دومره مسله ایران ته د اسرائیل نه نه وه څومره چې عرب ملکونو نه ایران ته مسله وه. په دې وجه باندې چې کوم دی نو ایران د اسرائیل سره په فلسطینو سره ونه درېدو، الټا د اسرائیل سره ودرېدل. یو خوا عرب ملکونه د فلسطین دپاره اسرائیل سره جنګېدل او بل خوا ایران د اسرائیل سره ولاړو په پټه به مدد کولو. د دې خوا خپل منځ کې یو خوبیه ملګرتیا شوې وه. په هغه ټایم کې چې د اسرائیل کوم بادشاه و هغه وویل چې یاره ما ته هر طرف باندې زه یو وړوکی ملک یم، لیکن زه هر طرف باندې زما سره عرب ملکونه دي، زما دپاره په کار دا دی چې زه یو داسې عرب ملک سره دوستي وکړم عرب ملکونو سره چې زما دپاره صحیح ثابت شي. چې په دغه وخت کې د ایران اسرائیل کې بادشاهیان یو بل سره میلاو شول او په دغه ټایم کې د دې دوستي وشوله، ځکه چې په عرب ملکونو کې د غونډه نه غټ ملک و ایران و. دغه وخت کې 1950 کې د ترکي تسلیم کړی و چې یاره په دنیا کې د اسرائیل یو ملک شته
ترکی هم به تسلیم کړو دا هغه نه پس ایران تسلیم کړ لیکن ایران د سویټزرلند په ذریعہ باندې لیټر خط ولیکو او هغه خط یې کړو چې ماته تسلیم کړي او زمونږه تاسو را یو دوستي هم جوړې دي شي یا دا ویل چې امریکا ایران چې کوم د اسرائیل نه تسلیموي لیکن هیڅ چاته هم پته نه و چې شاه او ایران چې کوم ټیم کې د ایران بادشاه ول نه هغه چې کوم د ایران د اسرائیل په خپل ملک کې د ایجنسی بلاولو اجازه هم ورکړه دا ام بي سي د پاسه باندې کوم د نو د اسرائیل نوم لیکلی و نه داسې افیشل نوم په دې باندې لیکل کېدو مصر دا به و چې را د اسرائیل یو ټریم دی لیکن هغه خلکو ته پته و چې د اسرائیل یو میشن دی او یو دا چې ایران د ټیکنالوژي ضرورت او ټیکنالوژي اسرائیل سره و نه هغه ټیکنالوژي چې کوم د نه اسرائیل ایران له ورکول او ایران به هغه په بدل کې کړه او تیل ورکول او دا هم دا وخت چې اسرائیل او ایران د یو بل سره دوستانه وی چې را د یو بل سره په فیوچر کې چرته جنگونه وغیرہ ونکړي او شاه ایران ته ما کوم عوام دي چې زموږ حکومت خپل حقوقونه ورکړي په دغه ټیم کې 1957 کې امریکا چې کوم دنو ایران ته یو نیوکلیر پلانټ ورکړلو اجازه ورکړلو چې په تهران کې دا نیوکلیر پلانټ بل قائم کړي دی وجبانی چې کوم دین اسرائیل په هغه ټیم کې د ایران د ساينسدانان او د ایران د نیوکلیر انجینران وغیرہ دا ټریننګ ورکولو اوس په دی وجبانی چې کوم دین نن هغه اسرائیل او امریکا دواړه معلوم دي چې کوم ځای کې دي دا اټم دا جوړول شي نه هغه باندې دماکي دی کوي پرې باندې اسرائیل ته د تیل ضرورت او تیل په عرب ملکونو کې وونه عرب ملکونو اسرائیل ته پاک انکار کړو نو اسرائیل چې کوم دی ایران ته ویل ایران کو الریډي د دوستي وا د دوه منځ کې ایران چې کوم د خوبیا تور پر دا دوستي دومره خوبیا وا چې د دوه بایو بل سره هم او شاه او ایران د دوه بایو بل سره هم پټا هم ملاوي د خوبیا تور پر باندې وخت 1970 کې چې کومه تاسو ته مخکې ویلې چې کومه ایجنسی د اسرائیل په ایران کې وا هغه ایجنسی کې بدن اسرائیلی انجینرینګ د دې دوه فرنشپ په وجه باندې دوه یو بل ډایرکټ پړاړګه د فلایټونو جهازونو بدل راغلل او د په دې وجه باندې ګولډن ایرا به نام ورکړل شوی 26 اکتوبر 1971 باندې شاه او ایران دومره لوی پارټي کړه چې په دې باندې به ان شاء الله موږ په راتلونکي یا په راتلونکي ټایم کې یو ویډیو جوړو چې دا ټایم کې حیات الله خمینی راغی او د شاه او ایران تخت حکومت یې کوم دین او ورزول او چې څنګه راغی نو ډایرکټ په دغه د اسرائیل کو بیا ایجنسی چې کومه دا غیر پاسه د فلسطین جنډا ولګول او هغه ته ویل چې دا د فلسطین نن اوس په دې وخت کې د فلسطین ایجنسی دا هغه یې گرفتار کړ اسرائیلی ایجنټان وغیرہ گرفتار کړ د ایران اسلام ریپبلیک نام ورکړو د دې دوانو د اسرائیل او د ایران په دوانو په منځ کې د دوستي په دښمنۍ بدل شو چې څنګه آیت الله خمینی راغی نو دا کې اعلان وکړ چې اسرائیل د اسلام دښمن دی او شاه او ایران چې کوم دا یو غدار یو کال پاس چې کوم د عراق او د ایران په منځ کې جنگ او په دغه جنگ په دوران کې ایران ته د وسلې ضرورت او دغه وسله چې کوم دنو یو بیا چې کوم دنو بیا ورکړ ایران ته وسله راورسوله او ایران ته وسله ورکوله ځکه چې الریډي هغه عراق اسرائیل او دل چې د عراق خط عراق ورته کې حکومت نو په دې وجه باندې د دوام په درمیان کې جنگ وچلې د اسرائیل په دا واجب د بیا تور پر ایران ته وسله دي لپاره سپلای کوله چې هغه دا وخت چې جوړ شي د طاقت کمزوري شي چې د ځان سره خپل حصہ جوړه نو شي په دې کې پاتې شلو هغه شي چې کوم اسرائیل او امریکا ایران ته ورکړو په دوستۍ کې هغه نیوکلیر پاور او هغه نیوکلیر پروګرام چې کوم دی هغه دوباره آیت الله خمینی او کولاو کولو او باغی باندې کار شروع کړ په 1990 کې چې کان ختم شول نو په دغه ټیم کې اسرائیل دا محسوس کړلو چې اوس ماته خطر عرب ملکونه نه دي صرف او صرف ایران خطر الریډي هغه د نیوکلیر پروګرام ورکړل دی نه بس شروع شوی دی او اوس پورې د دې جنگ شروع دی یو بل په منځ کې د جنگونه کوي دا هغه وخت چې د دې دوه دوستي په جنگ باندې بدل شو او یو بل باندې حمله شروع کړې نو تر به کوم چې ام ډي باقی کر چینل به تاسو سبسکرایب هم کړئ او دا ویډیو شیر هم کړئ کلی کمنټ هم کړئ ان شاء الله چې موږ تاسو د ویډیو باندې تاسو له نور هم ډاکومنټري او تاسو کلی ایکسترا والا ویډیو باندې تاسو ته راوړو